بیړنی حالت ولسمشر غني ټول افغانستان د یوې میاشتې لپاره رخصت اعلان کړ. دا رخصتي د چا لپاره ورکړه دلته یې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د عامې روغتیا، پوهنې او لوړو زده کړو وزارت په همغږۍ او د ولسمشر غني په منظورۍ ټول ښوونیز بنسټونه د کورونا د مخنیوي له امله تر غوایي څلور میاشتې پورې رخصت شول. نن شنبه په سمنګان، کاپیسا او بلخ کې د کورونا 3 تازه مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره هممهاله د بلخ ولایتي چارواکو ویل چې په دغه ولایت کې ښوونځي، پوهنتونونه، په هوټلونو کې پروګرامونه او غونډې منع شوي دي او همداراز ایران او هند ته هم الوتنې هم لغوه شوي دي. ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د عامې روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو او د اطلاعات او کلتور وزارتونو په وړاندیز او د ولسمشر غني په منظورۍ ټولې دولتي او خصوصي تعلیمي مؤسسې د ورۍ میاشتې تر 10 نیټې پورې رخصت دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په ارګ کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د عبدالله مزاري د تلین مانځنه هم لغوه شوه. هیره دې نه وي چې افغان کرکټ بورډ هم په خپل یو تازه بیان کې له کورونا څخه د مخنیوي په پار لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ځنډولې دي. کورونا اوس په یو نړیواله وبا ناروغۍ اوښته ده چې د نړۍ په سطحه یې کابو 1.5 لک کسان نیولې او په لومړي ځل دا وایرس د چین په ووهان ښار کې را پیدا شو او د چین د 80,000 اخته شوو کسانو یې نن یې تر 50,000 زیات وژل او ګڼ شمېر لا د ناروغۍ پر بستر پراته دي. دا ناروغۍ هغه مهال لا بوږنونکې شوه چې له چین او ایران سربیره اروپا او امریکا ته هم خپره شوه. په افغانستان کې د سړو سیمو ښوونځي د وري په لومړۍ نیټه پیلېږي او په ګرم میشته سیمو کې بیا په ژمي هم ښوونځي وي. دې سره د ټولو ګرمو او سړو سیمو ښوونځي، پوهنتونونه او نور ښوونیز بنسټونه د وري میاشتې تر اخره رخصت شول. د سیمې هیوادونه وار له مخې په خپلو هیوادونو کې د دې وژونکي وایرس د مخنیوي له امله په لویو غونډو، تعلیمي مرکزونو او نور ورته پر جمعیته ځایونو باندې بندیز لګولی. ګاونډی پاکستان هم له افغانستان او ایران سره ټولې ځمکنۍ لارې تړلې دي. چین او ایران تور لګولی چې ګواکې دا یو ډول بیولوژیکي جګړه ده چې د مخالفو هیوادونو لخوا ترسره شوې ده. وړمه ورځ د ایران د مشر خامنه‌ای او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ هم د ټویټ له لارې د کورونا وایرس پر سر پر نیابتي جګړه خبرې ښکته پورته شوې دي. ولسمشر غني په داسې حال کې د کورونا د مخنیوي لپاره روزنیز او تعلیمي بنسټونه رخصتوي چې عام افغانان حکومت پر بې پروایۍ تورن کاوه او ویل چې سیاسیون د خپلو څوکیو پر ویش لګیا دي خو د ولس غمخواري ترې هیره ده. هاخوال د ایران نه د بېسارۍ توګه افغان مهاجرین راستنیږي خو د هغوی د برخلیک لپاره تر دې دمه حکومت کوم غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان هره ورځ خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.